السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. د کورلرا ایکس 7 11 نمبر درس چې موږ رسېدلي وو، تقریبا موږ مینیوګانې ختمې کړې وې او بار ټول ته رارسېدلي وو، کوم چې مین ټولز دي د کورلرا. نو نن به موږ په هغې کې داسې درس ویو، دې ته ټول بار ویل کېږي. نو موږ دې ځای ته رارسېدلي وو، دغه چې کومې مینیوګانې دا ټولې موږ ویلې وې او انشاءالله امید ده چې اکثر ملګرو به هغه کتلي وي. نو دغه رنګه دې مینیو کې موږ سره اول دغه افیکټ دی او دغه رنګه دغه ټولز دي. نو د دې ټولو په اړه به زه تاسو ته نن بعضې خبرې وکړم. دغه رنګ بیا په دې کې دغه شیپ ټول دی او دغه رنګه سموت دی پکې دغه ټول به زه انشاءالله تاسو ته لږ لږ شانتې اپلای کړم. د ټول نه اول چې زه دلته کله داسې رکټنګل راوالم یو څو دانې، نو دا ټول چې کوم دی دا موږ سره څه کار کوي، دې په ذریعه باندې موږ دا ټول داسې سلیکټ کولی شو. دغه رنګه دا ټول داسې سلیکټ کولی شو، داسې یو ځای کولی شو. د دې په مدد سره موږ دا دلته راوړلی شو، دا داسې کولی شو. دې ایریا کې چې څه دي موږ دا داسې اخوا دېخوا کولی شو. د دې په مدد سره موږ دلته کلیک وغیره کولی شو. ډیسکټاپ کې چې څنګه کاري د دې موس دغه رنګ کار دلته هم دی. نو یا مثلا ما دلته کې دا واړه واړه کورکي جوړ کړي دي، یا مثلا دغه لیکل وغیره دي. نو په دې کې دا دویم نمبر چې کوم موږ سره دی، نو د دې څه کار د ګوره زه وایم چې یاره دا یو هم وکړه، دا یو هم وکړه، ټیک شو. داسې پسې راشه بیا دا هم وکړه او دغه کوم چې ما پرېښودل دا مه کوه. په دې کې موږ سره داسې نه کېږي، دغه بل یو ټول نه دی. په دې کې دا چل موږ سره نه کېږي چې زه دا هلته کې راولم او بیا دا نه کوم بیا دا کوم. دې کې سره دا یو هم راځي او دا ټول چې دی نو کله دې کې سلیکشن زه کوم نو دا هم پکې راغلی، دا هم پکې راغلی او دا هم پکې راغلی. اوس ګورئ ورته، نو دغه ترېنه ووتل، ټیک شو. هغه را وانغستل او دا یې را واغستل، دا یې را واغستو، ټیک شو. صرف لږ شانې سلیکشن زه کوم، ګورئ دا هم پکې راغلی، داسې سره پکې دا هم راغلی، ویني هغه دوه تېنه منځ کې بچ شو. اوس که زه دې سلیکشن کوم دا بل رنګه دغسې نه کېږي، ټیک شو. بل دې کې موږ سره دا سلیکشن کول دي چې دې سره موږ دې طریقې سره موږ سلیکشن کوی، داسې دې ځای نه غټول وړوکې کول د دې شیپ ټول. داسې زه کلیک کوم دې باندې دا ګوډ نه ونیسم یې، داسې غټوم، داسې وړومه. نو د دې بس خپل سایز دی چې دې څه سایز ورکړو، دغه رنګه دې دومره را غټ کړم، یا داسې دلته راشم دې باندې کلیک کړم، ګورئ دې ځای نه موږ دا شیپ داسې غټولی شو، وړوکی کولی شو، تاسو وینئ دغه رنګه. نو دغه خو ټولز وو. بل دې کې موږ سره دا شیف ټول دی چې د دې شارټکټ دی F10. نو دا موږ سره څه کار کوي تاسو وینئ. کله چې زه دغه شیپ کلیک کړم داسې او دلته کې ټول باندې کلیک کړم نو د دې غاړو باندې داسې غټ غټ ډاټز لګېږي. نو اوس ګورئ دا زه داسې نیسم یې، دې نه موږ داسې شیپ ګول کولی شو، ټیک شو. نو زه به راشم دلته به دا یو کلیک کړم او دا به داسې اخوا دېخوا کوم دې ځای نه. دا ټول به زه دې ځای نه مکمل ختم کړم. خبره یو شیپ ته راغله اوس دلته موږ سره، ټیک شو. د شیفټ F2 نه دا زه را زوم کوم داسې صرف ټول. د دې باره کې موږ شارټ کټ هغه کوم کورس چې موږ ویډیو کړی و هغې کې موږ ویلو. زه راځم شیپ باندې کلیک کوم، شیپ نه پس زه راځم دلته کې دې ټول باندې مې کلیک کړو، ټیک شو. دې نه موږ دا غاړې داسې را ګول کولی شو، یو بکس دغه رنګه داسې کوو او دغه رنګ کولی شو، ټیک شو. مختلف ځایونو کې داسې بکس موږ استعمالولی شو، ټیک شو. F2 شیف F2 سره زومینګ کېږي. بل دې کې موږ سره دغه ټول دی، ګوره دې دا غاړې داسې مختلف شکل کې را دغه کول دی، تاسو ګورئ ورته هغه ګډ وډ غوندې کې چې جوړوئ، تاسو دې باندې کلیک کوئ، داسې ګورئ د دې دا سایز دې ځای نه غټ کړئ، بیا به دا ښه نورې هم داسې را خرابوي، یو سایډ یو شانتې بل شانتې داسې هغه ګوډاګي موډاګي چې جوړېږي یا ګیمز کې دغه کېږي، هغې دپاره کوم بکس جوړېږي یا شیپ میپ جوړېږي، نو د هغې دا غاړې داسې ورانې ورانې که تاسو لیدلي وي، یا هغې کې کوم لیکل کېږي هغه داسې ګډ وډ داسې شوي وي، ته به یې کنې که په لاس باندې چا دا کرښې والي دي، نو د لاس کرښو دپاره موږ دا ټول استعمالولی شو، ټیک شو.
بل په دې کې موږ سره چې کوم دی دویم نمبر کې دا یو ټول دی تاسو ګورئ دې ته چې داسې دلته کې دا وکړمه او دا سیډ داسې وکړمه ټیک شو نو تاسو وینئ چې دې نه بیا سړی لږ دقیق نظر سره وکړي نو ښایسته ډیزاین به ترېنه جوړ شي دغه رنګه وګورئ دا ما اوس څه شی ولیکو بس توکلیشا مې وکړو چې څه شی ترې رالی نو دا یو ان شو ګورئ ان شو دلته کې نه زه دې له 90 ورکړمه دا ما سره داسې تاو شینې نو څومره مزدار د دغه شیپ نه موږ ان جوړ کړو ټیک شو دې له زه کلر ورکړم دغه رنګه یې منځ کې ترېنه داسې یو بله کاپي هم واخلم وینئ تاسو دا ویل درو نو بس چې څه شی تاسو کولی غواړئ هغه به دې نه جوړېږي تاسو ته ما ویلي چې دې شیپ نه چې موږ څه له غواړئ هغه ته کېږي دې نه تاسو تصویر جوړوئ خو طریقه غواړئ کمال غواړئ چې څه شی کوئ تاسو هغه دې نه کېږي ګورئ ګورئ ټیک شو داسې کړم دا سیډ داسې کړم بس چې څنګه طریقې سره تاسو کوئ هغه رنګه بیا په سوچ سمه سره داسې کوئ نو دغه لیکل میکل شی نه نه تاسو دې نه جوړولی شئ وینئ دغه رنګه دې نه تاسو داسې سوچ سره مزدار ټیک شو ګورئ ما دا غاړه دلته داسې جوړه کړله د دغې ټول په ذریعې سره زه به راشم دلته نه به یو رکټنګل بل داسې راواخلم ټیک شو او داسې د دا چې کوم دی نو دا به ترېنه زه داسې دومره یا کټ کړمه د کټینګ طریقه هم یاده کړئ خو مې ته ویلي وه اوله کې دې مې داسې کټ کړو ټیک شو ما دغه غاړه جوړه کړې ده ځم چې 4 ګوډونو تقسیم شي بیا به داسې سټیپ به کلیک کړم شل بټن به پرس ونیسم او داسې پرس به ونیسم داسې به کلیک کړم دلته به راشم ټول به کلیک کړم او را به شم جي ټول باندې تاسو وینئ ګورئ د دې نه موږ سره څومره مزدار شیز جوړ شو دې پسې نن سبا خلک انټرنیټو کې ګرځي یو ویب سایټ او بل ویب سایټ او یو بل نو په لنډه باندې موږ کورډا کې خپله ول نه کوو چې موږ د نورو خلکو کار را کاپي کوو ځان ته او خپل ول نه جوړو نو راشئ خپله هڅه وکئ خپل ځان تکړه کوئ او دغه رنګه کارونه وکئ خپل نو ګورئ دا موږ داسې څومره مزدار جوړ کړو اوس زه دې دلته کې ګوره یو کلر ورکړم ټیک شو دې دلته کې پکې سپین کلر ورکړم څومره مزدار شو نو دغه رنګه دې له زه سور کلر ورکړم مزدار به سره ولګېږي ټیک شو دا داسې کوم نو دې کې موږ مهمان خصوصي یا بل نوم هغه لیکلی شو نو دا هم یو ډیزاین شو چې موږ دې کې وکړو ټیک شو بل ټول برابر یو بل شیز به ترېنه جوړو دغه رنګه موږ سره په دې کې دا دی تریویل دا موږ سره څه کار کوي ګورئ د دې ټولو کار همدغه یو دی خو مختلف موږ سره دغه جوړې شیپ جوړېږي دی نه تاسو وینئ دا هم یو لوګو کې موږ چاله ولګوو دلته پسې لاندې لیکلي وګو لوګو وغیره موږ جوړو دې شیپ نه مختلف طریقې دغه ځای نه موږ کولی شو دغه شیپ ټول نه وینئ څومره مزدار اوس راشم ګوره په دې داسې ودروم پرس مې نیولی دی دا مې هم داسې پرس نیولی دی ګورئ داسې کلیک وکړئ داسې وینیسئ ګورئ مزدار غونته کې ګل دې جوړ شو اوس راشه دې ځای نه بس یو داسې کرښه دې ځای نه راواخله ور یې کوله او بس دا یو موږ سره یو ګل شو ټیک شو نو دغه رنګه دا ګل موږ پیټرن هم دې نه جوړولی شو که تاسو خیال کړي وي د کتابونو کې دا لګېدلي وي داسې دې ته پیټرن ویل کېږي ګوره اوس دا موږ یو پیټرن جوړ کړل زه به راشم دلته او کنټرول آر مې ورته ویلی و ټیک شو دغه رنګه دې سیټ باندې کنټرول آر مې ورته ویلی وی یعنې دغه رنګ دې نه موږ څومره مزدار شیز خپله ول نه جوړو اکثر ملګري ځي نورو خلکو دپاره او د نورو خلکو ویب سایټ یې ګوري دا شیونه مې هلته راکاپي کوي نو ګورئ خپله جوړ کړئ څومره مزدار جوړ شوی هر یو ګل خپل خپل ځای سره ولګېدو ټیک شو نو خپله هم ولې داسې نه جوړوئ نو دې نه موږ دغه هم جوړولی شو ټیک شو دغه رنګه سور کلر ور ورکړئ زیړو سره ډېر ښه لګېږي هر ځای کې خپل کلر مزه کوي ټیک شو تور او زیړ چې یو ځای شي دا ډېر مزدار کلر جوړوي اوس ګوره دې له زه سور ورکوم بیخي به دې به ښکاري څه مزه بیا نه نو زیړ چې تور چې ورکړم نو ډېر مزدار به ښکاره شي ټیک شو ویډیو به ډېر نه اوږده و داسې 20 منټ ته به رسو بل په دې کې دغه شیپ هم تاسو ویلدلو چې دغه موږ سره څه کار وکړو مثلا ګورئ په دې منځ باندې زه ودرومه منځ په غاړه باندې کلیک کوم وینئ ګوره تاسو اوبو هغه شکل جوړوئ بړبړقې غوندې کې چې کوئ هغې یې ترېنه جوړوئ
وینې دې له اوس د اوبو کلرز ورکړئ یا مثلا تاسو دې نه دا غاړه کټ کړئ دا ځای ته داسې کټ کړئ ټیک شو دا هم ترېنه داسې کټ کړئ او راشئ دا هم ترېنه داسې کټ کړئ ټیک شو بس دا راولئ دې منځ کې بس په یو ځای کې پسې ور پرېږدوئ چې چېرته لاړئ ګورئ ورته نو اوس وینئ څومره مزدار دا یو لوګو هم جوړېدلی شي اکثر بار ملکونو کې خلک دې طریقې سره لوګو ډېره خوښوي راشه دلته نو داسې یو بل دغه ورکړه ټیک شو او اوس دې کې د خپل نوم ولیکه ټیک شو دغه رنګ لوګو هم دې نه موږ دغه جوړولی شو نو تاسو وینئ زه بل دا جمع کوم چې تاسو ته پته ولګي چېرې څه کارونه کېږي زه راځم بل ریکټینګل راخلمه او دلته ګورئ ورته F2 سره زوم را به شم دې ځای ته ګورئ دا یوې دې ته ګورئ ټول یو کار دی خو طریقه کار یې مختلف دی یعنې دا یو ځای شو بس دا مې هم دی نه مشین چې کوم ډیزاین دی هغه کولی شي تاسو یې بیا دا داسې دې طریقې سره هم کولی شي داسې شو ټیک شو راشئ دا داسې یو بل سره وجنګوئ دا بالکل سیده کوئ نو دا به داسې سیده کوئ یو بل سره دا به څنګه سیده کوو را به شئ دلته نه به داسې یو ریکټینګل راوالي او دا به داسې یو بل سره سیده کوئ کلیک کلیک داسې شو اوکې شو دا مې ځان سره داسې کلیک کو تاسو سره دا مې کلیک کو نو اوس ګورئ زه راځم دی نه یو بله کافي هم اخلم نو ګورئ داسې وینئ ګورئ د دې نه اوس څومره مزدار ډیزاین راووتو دې ځای کې راشئ تاسو خپل نوم ولیکئ دلته کې یو شي دلته بل شي دې ځای بدل کړل دلته بدل دلته بدل ټیک شو نو دغه کلونه تاسو ورکولی نو ټیک شو دی دغه رنګ مختلف رنګونه بیا موږ ورکولی شو ښایسته ډیزاین دی نه هم جوړېږي څنګه چې تاسو هغه انتقال پیپر چې کوم وي سټامپ پیپر هغې کې سر کې ډیزاین شوی دی هغه ډیزاین هم دې نه کیدی شي دې ځای نه داسې مختلف رنګ دې له ورکړي دې له رنګ ورکړي دې له رنګ ورکړي اوس ګورئ ورته دې له اوس موږ دې ځای نه څه شی شو یا الله پاکه نو څه شو دغه رنګه غلطي وشوه اوکې نو دې له اوس موږ دې ځای نه مختلف رنګونه ورکړو ګوره دې له زه تور رنګ ورکړم دې له سور رنګ ورکړم دې له سور رنګ دې له هم دا رنګ داسې شپ سره ونیسم دا دلته را کاپي کړم او څه شو دا رنګ دې ځای له راولم ګوره ورته او دغه رنګ دې منځ کې کوم تاسو کوم رنګ وغیره ورکول غواړئ نو دې ټول او دې ځای کې منځ کې داسې کلیک کړئ نو دې نه به هم دغسې یو رنګ جوړ شي بیا دې له به رنګ څنګه ورکوئ دې له به دې طریقې سره رنګ ورکوئ را به شئ دلته به داسې کلیک وکړئ داسې یو سټیپ به داسې جوړ کړئ ټیک شو او دې باندې به مکمل کنټرول اینډ ووهئ چې دا ټول لاندې را شي دا مې ورته ویلي چې چاته یاد انشاءالله پیدا کړي وایي ګورئ دې له مې رنګ ورکړو اوکې شو نو ګورئ دې ځای نه موږ ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړولی شو نو دا هم طریقه دغه یو شي زیات کړو دا ډېر مزدار ټول دی او دغه بالکل اسان دومره ګران هم نه دی دا اوکې دې ځای نه بل ریکټینګل دغه رنګه بل ټول اپلای کوو راځو دا ټول ټیک شو ګوره د دې ټول هغې یو چې و هغې دننه رسېدل ګوره دغه لکه نښې مې ورکړي دي دا چې دی دا داسې دننه کول کوي او دا چې دی دا بار روباسي نو ګوره اوس مونږ سره یو دا هم دي ښه راغلی که مونږ چې میراب وغیره چې شی جوړوو یا بل څه کوو هغه هم دې ځای نه مونږ داسې جوړولی شو ګوره مختلف بارډر دي نو دې ځای نه دغه رنګه مختلف ګاډې واډې ګوتې واښئ به چې څه شی په مخه درځي او یو ټول به ترېنه جوړېږي او شیز به ترې جوړېږي پاکستان نقشه دې جوړه کړئ ګوره داسې بل داسې شی نه جوړېږي دې ځای نه ټیک شو اوس دې کې ګوره مونږ تغییر کولی شو دې نه کې مونږ دلته کې نه نور هم ایډیټ کولی شو ګوره نقشې ته زه برابروم درته اوس ګورئ د پاکستان نقشه داسې دی داسې لکه نور هم داسې راغلی ده داسې ګډه وډه شوې ده نو دې ځای نه هر څه شی کېږي چې څه شی تاسو غواړئ خو چې دا سوچ او فکر سره کار وکړی شي دا ویډیو ته په دقیق نظر سره وګورئ ټیک شو دې کې موږ سره بل دا ټول دی ګوره دې ټول ته ګورئ دې دا سایز دې ځای نه چې واکړم داسې ګوره ته دا موږ سره دا باډر داسې جوړوي ټیک شو دې ټول یو کار دی هغه داسې ته وایې که چا برش داسې برش چې به دیوال راښکاږي نو څه ځای نه یو شان رنګ شي او څه ځای نه پاتې شي یو ځل چې راښکاږي څه ځای نه یو شان شي ګورئ مختلف باډر دې نه موږ دې ځای نه هم جوړولی شو ګورئ داسې هغه کرښې مرخې تاسو ته خو پته لیدلې مې چېرته انشاءالله دونه مشکل نه ده نو ټیک شو ګورئ دې ځای نه داسې بهر کرښې وباسمه دې ځای نه تاسو بیا دغه رنګه بیکګراونډ وغیره داسې باکس وغیره داسې تیارولی شي وګوره ته اوس رنګ ورکړم
نو اوس یې ښه پته ولګېدل. یعنې دغه رنګه یو ډیزاین دی په هغې کې داسې تاسو جوړوئ. هغه اکثر دغه دپاره جوړ شوي منجانب دپاره داسې ګورئ ورته منجانب دپاره دا شي جوړ شوي یا بل یو دپاره داسې ډیزاین شوي نو هغې کې به داسې لیکلي او دا غاړې داسې راغلي وي. ټیک شو. نو دا هم وشو موږ سره. بل دې کې موږ سره کوم ټول دی دلته اوکې موږ سره په دې کې دی دا ټول دی. ټیک شو. ګورئ د دې هم دغه کار دی. په دې باندې هغه مخکې به یې ټک ټک ورکړه په دې کې ټک نه به صرف کلیک ونیسه پرس ونیسه بټن او داسې راځئ داسې ګرځوه په کوم ځای کې دی داسې بارډر خرابول غواړئ ګورئ دې ځای داسې وشي بیا یې دلته وشي بیا ته لږ ورشم بیا دلته وشي بیا دلته وشي داسې بیا لږ بره بیا داسې ګوره ورته بیا پرې لږ داسې ورشم بیا لږ داسې راشم ګورئ ګوره ورته ګوره وینې څومره مزدار بارډر یې جوړ کړو. دې ځای نه دغه بارډر هم جوړولی شو. که زه مثلا ښه په طریقې سره کار وکړم ګورئ دې ځای پورې داسې رالم ټیک شو دې ځای نه ووتلم بیا رالم دې ځای نه مې داسې شروع وکړه ټیک شو دې ځای پورې رالم بیا ترې ووتلم بیا رالمه دې ځای نه مې داسې شروع وکړه ټیک شو داسې یو ځل بیا داسې دونې بیا رالم دې ځای نه مې داسې شروع وکړه ټیک شو او دا مې داسې وکړه ټیک شو. بیا رالمه داسې راتاو شوم دې ځای نه مې داسې شروع وکړه ټیک شو داسې رالم بیا مې دې ځای نه داسې څه لږه شانتې وکړل. نو اوس ګوره ورته څلور ګوټه بارډر به جوړ شي او اوس رالم دې ځای کې مې هم داسې څه لږې لږې کرښې ووهلې او سره مې دلته هم داسې وکړلې او دې منځ منځ کې مې ورته داسې لږ لږ وکړل. نو اوس ګورئ ورته چې دې به څومره مزدار بارډر جوړېږي وینې. نو دا وګورئ څومره مزدار بارډر جوړ شو دې نه. اوس دې کې تاسو دننه خپل لیکل هر څه شي هغه تاسو وکړئ دغه رنګې ډبل نو دا وګورئ داسې بارډر جوړېږي دې نه. نو اسان دی بالکل دا دومره ګران نه دی بس هر شي ته چې سوچ کې بالکل اسانۍ سره کېږي. نو مونږ دغه دوه ټول نن وویل او دا به کافي دی که ډېر زیات کار ډېر کمالي ټول دي دا به تاسو نیت کړئ سبا به انشاءالله دغه ټولز وایو. نو دې کې به داسې یو 5-6 درسونه وکړو په دې ځای کې بیا به هغې نه پس داسې مختصر ډیزاینونه جوړ کړو چې بزنس کارډس هم جوړېږي ټایټلس هم جوړېږي دغه رنګه ویډیو کوم ټایټل دی هغسې هم جوړېږي شی نمونه داسې مختلف ووایو. نو تاسو دا ویډیو دغه ځای پورې یاده کړئ انشاءالله باقي درس کې به بیا نور وایو. نو ما لره اجازت والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.